تازه روسیې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په هکله مهم خبر اعلان کړ. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو را سره تر پای وګورئ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویانده ماریا زاخروف وایي چې دوی په رسمي ډول د طالبانو له لوري ټاکل شوی سفیر منلی دی، خو په دې هکله باید یو وضاحت ورکړل شي. نوموړي وویل چې د سفیر منل د طالبانو د رسمیت په معنا نه دی. مسکو دې ته نه دی تیار چې په لنډ وخت کې طالبان په رسمیت وپیژني. هغې زیاته کړه چې د سفیر منل د افغانستان او روسیې د اړیکو د تقویت لپاره اړین وو. په داسې حال کې چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، خو روسیې، پاکستان، چین، ازبکستان او ترکمنستان بیا په خپلو هیوادونو کې د طالبانو سفیران منلي دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.